یو وخت په یو کوچني کلی کې یوه خوږه او مهربانه نجلۍ اوسېده چې نوم یې حیا و. حیا به تل له خپلو مور او پلار سره مرسته کوله او د ټولو احترام به یې کاوه. هر سهار به حیا ښوونځي ته تلله. هغې به خپل کتابونه پاک ساتل او د ښوونکي خبرې به یې په غور ورېدلې. د هغې ملګرو به هم حیا ډېره خوښوله ځکه هغه به له ټولو ماشومانو سره په مینه خبرې کولې. یوه ورځ د ښوونځي په انګړ کې یوه کوچني نجلۍ خپل قلم ورکړ. هغه ډېره خفه وه او ژړلې. حیا سمدستي خپل اضافي قلم هغې ته ورکړ او ویې خفه کېږه مه، موږ باید یو بل سره مرسته وکړو. کوچني نجلۍ ډېره خوشحاله شوه او مننه یې وکړه. ښوونکي چې دا کار ولید، حیا یې ټولګي ته ودروله او ویې حیا ډېره ښه او مهربانه نجلۍ ده. ښه ماشومان تل له نورو سره مرسته کوي. ټولو ماشومانو چکچکي وکړي او غوښتلې چې د حیا په شان ښه واوسي. له هماغې ورځې وروسته د ښوونځي ټولو ماشومانو یو بل سره مرسته کوله او په مینه به یې ژوند کاوه. په پای کې حیا کور ته لاړه او خپل مور او پلار ته یې د ورځې کیسه وکړه. مور او پلار یې ډېر خوشحاله شول او د هغې د مهرباني ستاینه یې وکړه. له هماغې ورځې وروسته ټولو ماشومانو له یو بل سره په مینه او احترام چلند کوه.